دا الله تعالی د انکار کوونکو حالت ذکر کوي. الله تعالی وایي دا دی چې انکار کړو د مشرکینو، خصوصا شان نزول د مشرکینو په باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې چې کوم مشرکینو، او اوس خطاب چې د هر انسان ته دی. الله تعالی وایي آیا د فکر او غور نه دی کړی په قران کې؟ قران کریم کې په سورۃ البقره کې الله تعالی دا ذکر کړي، دا خبره ذکر کړي، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. الله تعالی دیو ته اعلان کړو چې چیرته تاسو په قران کریم کې شکی، نو تاسو د قران په مثل باندې یو کتاب جوړ کړئ یا یو سورت جوړ کړئ د قران کریم په مثل باندې. که چیرته تاسو دا خبره صحیح، لکه دا خبره کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نسبت کو چې دا چې په الله باندې دروغ جوړ کړي، دا د الله پیغمبر نه دی، دا کتاب د خپل طرف نه جوړ کړي. الله تعالی وایي که تاسو شک نه دی په مثل یو صورت خو جوړ کړي. نو الله تعالی د قران کریم اعجاز ذکر کړي او د دې عاجزی الله تعالی ذکر کړي چې دی عاجز او صحیح نشو کولای. نو دلته الله تعالی دا خبره ذکر کوي. الله تعالی وایي آیا د انکار د دې وجه نه کوي چې د قران کې سوچ او فکر نه دی کړی، د قران صداقت خدای ته رسیدلی، او بل الله تعالی وایي یا د دې وجه نه انکار کوي چې کومه مسله دی تراغلی د دې پلرونو ته نه راغلی، د دې پلرونو ته د توحید مسله رسیدلی. مفسرین ذکر کوي چې اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی، او دا څومره عرب چې دا ټول د اسماعیل علیه السلام په هغه کې راغلي دي، اولاد کې راغلي. نو اسماعیل علیہ السلام هم دیو ته د الله وحدانیت ذکر کړو، د کفر او د شرک نه منع کړو، د الله پیغام دیو ته رسولو. الله تعالی وایي دا وجه نه ده. ورسته الله تعالی دا ذکر کوي، الله تعالی وایي دا صرف د ضد دی وجه نه دی انکار کوي. حق الله تعالی وایي په دې باندې بد لګي. مشرک د چې هر څومره وایي چې ګوره هر څه الله کوي، اختیارات دی الله دی، خالق الله دی، متصرف الله دی، نو د هغه په ځره کې دا عقیده جوړه چې نه مخلوق هم یو څه کولای شي، دا باباګان هم یو څه اختیارات لري، دا اولیاء دا قبرونه یو څه مقرب مخلوق دی، دا یو څه کولای شي. نو الله تعالی د دې د انکار وجه ذکر کوي. الله تعالی وایي دا د انکار وجه نه ده چې د قرآن صداقت نه پیژندل، دا وجه نه ده چې الله تعالی وایي د پیغمبر خپل نه پیژندل، یا دا وجه نه ده چې الله تعالی وایي کومه مسله دی او تراغله د دې پلرونو ته هغه مسله نه راغله، هغه مسله الله تعالی وایي د دې پلرونو ته راغله. لیکن حق خبره ده چې د څوک د ضد دی وجه نه انکار، د ضد او د عناد دی وجه نه دی الله دی وحدانیت نه انکار. او یو وجه مفسرین دنیا هم ذکر کوي چې دا دنیا پرستو، لکه چې د مکه مشرکین چې ریاست د دیو سره، مشری د دیو سره، نو د دې وجه نه د پیغمبر علی السلام او د الله د وحدانیت نه انکار وکړي، د پیغمبر علی السلام د رسالت نه، چې دا زمنګ مشری به زمنګ د لاس لار شي. نو همیشه دا یو قانون دی چې په هر زمانہ کې نبی بیان کړي، دای بیان کړي، خلکو د دنیا د وجه نه سکره د انکار کړي د حق نه. نو الله تعالی د دیو د انکار وجه ذکر کوي چې الله تعالی وایي دا حق نه د ضد د وجه نه انکار کوي، دا حق الله تعالی په دیو باندې بد لګیږي. افلم يدبروا القول، الله تعالی وایي آیا د فکر نه دی کړي القول په قران کې، قول نه مراد څه دی؟ قران دی. افلم يدبروا القول، الله تعالی وایي آیا د فکر نه دی کړي، سوچ نه دی په قران کې. ام جاءهم، الله تعالی وایي راغله دیوته ما هغه سلام یاتی چې نو راغلی اباهم پلرونو دیته الاولین چې مخکینه. الله تعالی وایي آیا دیوته هغه مسله راغله چې د پلرونو ته نو راغله، معنا هغه مسله خو پرلونو ته د بیان شوی و چې د توحید مسله و، د شرک نه منع کړو، لیکن د ضد وجه نه انکار. ام یقولون به ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون. ام لم يعرفوا، الله تعالی یا نو پیژندل دی رسولهم خپل رسول، فهم دی چې له دی هغه د پاره منکرون، الله تعالی وی ناشنا غنون کیو. دا څه هم نو الله تعالی چې دی خپل پیغمبر نو پیژندل، ځکه چې په تورات او په انجیل کې الله تعالی يهود او نصارو ته د پیغمبر علی السلام صفات ذکر کړیو، او د مکه مشرکین چې د دیو د يهودو سره تعلق وو، هر مسله کې به د يهودو نه سوال کوي چې دا پیغمبر په باره کې تاسو څه نظر دی. يهودو دیو ته ویلو چې دا د الله رسول دی او د پیغمبر علی السلام صفات او ذکر کړو، لیکن دی بیا هم د حق نه انکار. الله تعالی وی ام لم يعرفوا ايدينو پیجندل رسولهم خپل رسول، فهم له منکرون. الله تعالی وی آیا دیو دی هغه د پاره ناشنا غنون کی، دا پیغمبر الله تعالی وی دیو د پاره ناشنا نو،
دغه خو صفات ذکر شوی ام یقولون به جنہ الله تعالی آیا دی ویل به په دې باندې جنتون لیوانتوب ده کله کله به د نبی په باره کې سوالې چې په دې باندې لیوانتوب دی الیاذ بالله الله تعالی دا وجم نو بل جاءهم بل الله تعالی دا سينو دا ګوره ما قبل مضمون بل سره الله تعالی نفي کوي دا بل چې د مفسرین ذکر کوي دا د اضراب د پر راځي ما قبل مضمون نفي کوي او راتلون کې مضبوط څه کوي اثبات کوي بل الله تعالی دا سينه دا جاءهم راغله دا پیغمبر دی ته بالحق په حق سره واکثرهم او اکثر دی للحق د حق د بارکارهون الله تعالی بد غنون کیو پیغمبر خدای ته په حق راغله د کفر او د شرک نه منع کړي او دوی ته دا خبره کړي چې اختیارات صرف دی الله دی د لات منات دی وزا او د هبل دربار اختیارات نشته لکه دې زمانہ کې چې دای دا خبره وکي اوس علماء شاورسان دي د انبیاء وارثان دي العلماء ورثه الانبیاء پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک دی نو په دې زمانہ کې چې هر دای دا خبره وکي چې اختیارات صرف دی الله سره دي دا قبرونه سن شي کوله دا دربارونه سن شي کوله اولیاء سن شي کوله پیغمبران سن شي کوله ملائکه سن شي کوله به خلک ورته سوي د دې عقیده خراب ده دی وای د خپل د پلارو د نکه دین پرخه لکه پیغمبر علیہ السلام په باره کې دا خبره کول الله تعالی ام یقولون یا ویل دی به په دې باندې جنتون لیوانتوب دی بل الله تعالی دا سینه دا سینه دا چې الله تعالی دی او ته د قران صداقت معلوم نه دی دا سینه دا الله تعالی چې دا مسله دی او ته نوې راغلی دا سینه دا چې الله تعالی دی خپل پیغمبر نه پیژني دا سینه دا چې الله تعالی الیاذ بالله په دې پیغمبر باندې لیوانتوب دی بل الله تعالی دا سینه دا جاءهم راغلی او دی ته د پیغمبر بالحق په حق باندې او اکثرهم او اکثر د دی للحق د حق د پارکارهون الله تعالی بد غنون کیو اکثر الله تعالی د حق نسدي مخاله حق په بد لګيږي بل اتینهم ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتینهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون اوس الله تعالی دا خبره ذکر کوي الله تعالی وایي کدا حق چیرته د دوی د خواهشاتو په روان شي د دوی خواهشات څو چې زمنګ معبودان زمنګ الہان هم اختیارات لري د لات منات اوزا د هبل د دربارونه هم یو څه کولای شي لکه د موجوده زمانہ کې چې خلک د دربارونو تروان دي سوی وې دا باباګان یو څه مقرب مخلوق دی وې مونږ خو دې نه غواړو د دوی پروي باندې چاته ځان نزدې کوو مکه مشرکین هم دا خبره کول الله تعالی وایي چې چیرته دا حق د دوی خواهشاتو په روان شي د ازمکه او اسمانونو کې به الله تعالی وایي فساد راشي دا هر څه به الله تعالی وایي ختم شي دا نظام به په دې حال باندې نه خو دې نه معلومیږي چې د دې نظام خالق یو ذات دی چاته اختیارات نه دی ورکړي تاسو وګورئ سوچ او فکر وکړئ د ازمکه او اسمانونو په یو حالت باندې دي کوم ورځ نه چې الله پیدا کړی په هغه حالت باندې د شپې د ورځې نظام په هغه حالت باندې دي بارانونه طوفانونه زلزلې دا ټول دی الله په اختیار کې خالق الله دی میوه الله پیدا کړي غلي الله پیدا کړي دی او بو اختیارات الله سره دي څومره مخلوقات چې په زمکه باندې ګوره د ټولو خالق څوک دی الله تعالی وایي چې چیرته د دې خواهشات دا حق شي معنا دی خو چې زمنګ معبودان اختیارات لري دا متصرفین دي دا په قیامت پورې زمنګ سفارش کوي یو څه اختیارات دنیا کې الله دی او تور کړی الله تعالی وایي چې چیرته دا خبره ده دی حق شي نو دنیا کې به الله تعالی زمکه او اسمانونو کې به فساد پیدا شي دا هر څه نظام به ختم شي لکه یو اله بدا غواړي چې هغه خپل غالب شي په نور باندې بل اله باندې غلبه غواړي هر څه بس شي هر څه به ختم شي لکه دنیا کې چې اکثره دا نظام خرابيږي خور بادشاہ دا کوشش کوي چې بنور باندې داسې شي غالب شي دا اوس جنگونه روان دي په دنیا کې تاسو وګورئ دا اوس مقابله روان دي د یو ملک د بل ملک سره جنگ دا څومره معاملې روانې کړي دا یو اصل مقصد او هدف څه شی دی خور سره خپل هغه غواړي کنه خپل مشرق غواړي خپل ریاست غواړي او چې مان دي پورته سره بل نه نو په دې وجه دا نظام کې داسې حالت راځي کچیر ته الله تعالی وي زمانہ غیر څوک متصرفین وي الله تعالی وي دا نظام په دې حل باندې پاتې نه خامخا په دې کې سره غلې فساد براغله سورته انبیاء کې الله تعالی دا خبر ذکر کړي لو کان فیهما الہه الا الله لفسدتا الله تعالی وي کما نه غیر پس مکه او اسمانونو کې بل الہ خامخا په کې سره غلې فساد براغله ولو الله تعالی وی کچیرته اتبع الحق والله تعالی وی کچیرته روان شي حق اهواهم د دوی خواهشاتو پسې لفسدت السماوات الله تعالی وی خامخا به فساد رشي په اسمانونو کې والارض او پزمکه کې ومن او هغه سو فيهن چې زمکه او اسمانونو کې دي هغه هم څه شي هغه هم ختم شي هغه نظام به ختم شي بل اتینهم الله تعالی وی بلکې موږ راتک کړی دی ته به ذکرهم په ذکر د دی ذکر نه مراد بیا قران دی الله تعالی وی موږ په قران باندې راتک کړی فهم دی چې دي ان
ذکرهم الله تعالی د دې قران د موریدون الله تعالی سدي اراس کوونکي دي. قران خدا سي یو کتاب الله را لګل دي. الله دې مونږ او تاسو په دې باندې ثابت قدم کړي. قران کریم کې په سورۃ البقره کې راځي د آیاتونو بار بار تاسو اوریدلي. الله تعالی یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. الله تعالی وی چاته مې چې خوښ شي علم ورته ورکوم او چاته چې علم ورکول شو الله تعالی وی لوی سرمایه ورته ورکول شو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې راځي پیغمبر علیه السلام امر کړی دی اقرا القرآن قران کریم ولولئ فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه. د قیامت پر ورځ به د خپل مرګرو ته سکی سفارش کوي. دا خدا سي کلام دی چې دنیا کې به عزتمن او د قیامت پر ورځ باندې. بل روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام وی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرين. ډیر قومونه الله تعالی د دې قران په وجه عزتمن کی دنیا کې په آخرت کې به عزتمن او ډیر قومونه به د دې قران په وجه الله تعالی سکی د جهنم خند ته وګوري. او بل روایت کې دا راځي القرآن حجت لك وعليك. قران کریم خو یا ستاسو لپاره حجت دی دلیل دی یا ستاسو په خلاف سره د قیامت پر ورځ به یا ستاسو لپاره دلیل تا د پاره به گواہی کوي یا بستا په خلاف باندې گواہی کوي. چا د پاره چې گواہی وکړه هغه جنت مستحق دی او چا په خلاف باندې چې گواہی وکړه به چیرته رواني جهنم ته رواني. الله تعالی وی ولو کچرته اتبع الحق کچرته الله تعالی وی تابعداري او کی حق یعنی حق روان شي اهواهم د دې خواهشاتو پسې لفسدت السماوات الله تعالی وی خامخا به فساد پیدا شي اسمانونو کې والارض او پزمکه کې ومن او هغه مخلوق فيهن چې په دې اسمان زمکه او اسمانونو کې د پاغي کې هم فساد ریش. بل اتینهم الله تعالی وی موږ راتک کړی دی ته د خپل بندگانو ته به ذکرهم په خپل ذکر باندې په قران باندې فهم دی چې دی عن ذکرهم الله تعالی وی د قران نه موریدون الله تعالی وی راز کون کړي. ام تسالهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. بل وجه الله تعالی دا ذکر کوي چې الله تعالی وی دی او ته بیان کې د دې وجه نه خدای انکار نه کوي چې ته نه اجرت غواړي. ته خود دې نه اجرت هم نه غواړي. نبی خو په دین باندې اجرت نه دی اغسته او څوک چې ځان ته د انبیا او وارثان وای نو هغه په دین باندې بسکه اجرت بناخلی. ام تسالهم الله تعالی یا سوال کې ته د دینه خرجن دی اجرت فخراج ربک خیر الله تعالی اجرت ستاسو رب ډیر بهتر دی او هو د الله چې د خیر الرازقین ډیر بهتر دی رزق ورکوونکې الله نه بهترین رازق بلشته. الله تعالی وي ته خود دې او اجرت هم نه غواړي چې دې وجه نه چې دې انکار وکړي. الله تعالی وي ته خو دې حق لارې طرف ته رابلې لیکن دې زده او دې انات دې وجه نه انکار کوي. وانک یقینا تچل تدعوهم الله تعالی وي ترى بلې دې الی صراط مستقیم غنی غلارته. وان الذين یقینا هغه کسان لا یؤمنون بالاخره عن الصراط لناکبون. دا ګوره ټول د مشرکین او د انکار کوونکو قباحتونه الله تعالی ذکر کوي. وان الذين یقینا هغه کسان لا یؤمنون بالاخره الله تعالی وی چې ایمان نه وروړي د قیامت پورز باندې ان الصراط الله تعالی وی د دلار نه لنا کیبون خامخ الله تعالی وی ډډه کوي د حق لار نه سکی ډډه کوي. بس څوک دربارونو په روان دي څوک اولیاء په روان دي څوک پیغمبرانو ته چیغه وای څوک ملائکه ته چیغه وای او نسبت چاته کوي مخلوق ته نسبت کوي. او لایق د عبادت صرف یو ذات دی چې هغه رب العالمین د ټول مخلوق پیدا کړی. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم الله تعالی وی کچیر ته موږ په دای باندې رحم وکړو وکشفنا موږ لري کو ما هغه څه بهم چې په دای باندې ده من ضر الله تعالی وی د څه zarar نه للجوا الله تعالی وی خامخانه نوزی فی طغیانهم په خپل سرکشی کې یعمهون الله تعالی وی دای سرګردانه. ګور الله تعالی څومره مهربان دی. الله تعالی وی دغه کفار مشرکین د انکار کوونکي الله تعالی وی دیو باندې چې کله یو تکلیف راشي لکه د مکه مشرکینو د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیره کړی. په حدیث کې راځي چې وکاله په دیو باندې قد سالی راغلی و لکه څنګه چې یوسف علی السلام په زمانه کې راغلی و. الله تعالی وی کله چې دغه تکلیف موږ دیو نه لری کې دغه مصیبت هم تنه لری کې الله تعالی وی دیو باندې موږ رحم او خپل مهرباني وکړه. الله تعالی وی به سرکشي شروع کړه بیا ما خپل په کوپر او شرک باندې ولاړ. دا همیشه یو قانون دی چې کله الله تعالی یو مشرک ته خصوصا مشرکین هغه څوک چې انکار کوي د الله وحدانیت نه کله الله ورته اولاد ورکی مال او دولت ورته ورکی رزق ورته ورکی بیا چاته نسبت کوي وای دا د فلانی بابا نظر دی دا د فلانی بابا د فلانی دربار نظر دی په موږ باندې هغه په نوم باندې بیا څه کوي نظر ورکی. نو الله تعالی وای کله چې موږ نه هغه تکلیف او مصیبت لري کو بیا الله تعالی په خپل سرکشي کې صحیح کله کولاړ. ولو رحمناهم الله تعالی وی کچیر ته موږ په دای باندې رحم وکړو وکشفنا ما بهم الله تعالی وی لري کو هغه څه بهم چې په دای باندې د من درن الله تعالی وی د څه zarar نه. ګور نه کړه ذکر کړه نه کړه کې
قانون دا دی چې دا د عموم د پاره راځي که هغه هر تکلیفي که مرضی که اولاد دی نه که نور مصائبی قادسالی اقتصاد د کمزوري دا ټول ته څه دی دا راځي دی الله تعالی وای ما بهم حقتن لری کومن درن د zarar نه للجو الله تعالی وای خامخانه نوځي دی فی طغیانهم په خپل سرکشی کې یا مهون الله تعالی وای بیا سرګردانه ولقد اخذناهم بالعذاب فمستكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد اخذناهم الله تعالی وای یقینا دیمانی ولیو بالعذاب فعذاب باندې فمستكانوا الله تعالی وای دینو لربهم چې خپل رب ته عاجزی کړي وما يتضرعون الله تعالی وای دینو چې خپل رب ته زاری کړي مشرکین باندې وکاله قادسالی راغله او په حدیث کې راځي لیکن الله تعالی وای خپل رب ته بیا عاجزی ونه کړي خپل رب ته زاری ونه کړي هغه خپل کفر او شرک باندې کله کولا حتی تر دې پورې الله تعالی وای اذا فتحنا چې الله تعالی وای من خلاص کو علیهم په دې باندې بابن یو دروازه ذا عذاب شدید سخت عذاب والا اذا هم ناسف دای فيه پاغه کې مبلسون الله تعالی وای نا امید شي مفسرین ذکر کوي چې دا د قیامت ورځ الله تعالی اشاره کړي چې الله تعالی وای قیامت ورځ باندې بد دیو د پاره الله تعالی د عذاب دروازې را خلاصي الله دې موږ او تاسو وسات بیا بدای چیغه وਹੀ نا امید بشي لیکن بیا افسوسونه پیدا کوي هیڅ پیدا نه کوي حتی تر دې پورې اذا فتحنا الله تعالی وای چې موږ پرانځو علیهم په دې باندې د پدای باندې بابن یو دروازه ذا عذاب شدید الله تعالی وای سخت عذاب والا اذا هم ناسف الله تعالی وای دی فيه په دې کې مبلسون الله تعالی وای نا امید شي بیا چیغه وای فریادونه کوي لکه تیر آیاتونو کې چې فریادونه کول الله تعالی ته سوال وزاری کول الله تعالی سوی نن ورځ فریاد مکوي دنیا کې خو الله درته اختیارات درکړو دنیا کې حق د تراله ګلو پیغمبر را لګلو لیکن بیا په خپل خواهشات باندې ژوند تیروي دی الله سره کفر او شرک کوي نو د قیامت پر ورځ باندې بیا دا فریاد پیدا نه کوي بیا لفظي معنی ته ګورئ